د لوی بخښونکي خدای په نامه د هیله اکاډمي درنو څارونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. خوشحاله یم چې د مایکروسافټ ورډ د یو نوي درس په وړاندې کولو سره ستاسې په درانه چوپړ کې بیا هم د تیر درس پیدا موضوع مایکروسافټ ورډ پروګرام پرانیزو. وین کی آر پریس کوم، وین ورډ لیکم، انټر ورته وایم، د ورډ پروګرام راته پرانیستل کېږي. بلانک ډاکومنټ ته ځم، په انزرټ ټیب کې مو په تیر درس کې سیګنیچر برخې پورې ویلي وو چې څنګه انزرټ کېږي. د نه وروسته موږ لرو ډیټ اینډ ټایم. ډیټ تاریخ، ټایم وخت. څنګه کولی شو ډیټ اینډ ټایم انزرټ کړو، اضافه کړو. دلته په دې باندې کلیک کوم، دلته راځم د نن ورځې کوم تاریخ چې ده دغه فارماټونه دي. په کوم شکل غواړئ؟ په دې شکل غواړئ ساترډی ورځ یې هم پکې راشي، یا کال په دې شکل ولیکل شي، په اعدادو ولیکل شي، هر رقم چې ته غواړئ کولی شئ انزرټ یې کړئ. زه وایم چې په دغه شکل راته اوکې ده، دغه راته انزرټ کړه، ډیټ مې انزرټ کړه. تر دې وروسته آبجکټ، د آبجکټ لارې هم کولی شو بېلابېل مختلف آبجکټونه دلته چې کو اضافه کړو. که چیرې موږ په نورو پروګرامونو کې آبجکټونه مثلا په کورل ډا کې مو رامنځته کړي وي، په اکسل شیټ کې یا بل څه کې هغه مو رامنځته کړي وي، کولی شو له دې څخه یې چیک کړو، اضافه یې کړو له دې لارې. نو زه آبجکټونو کې بېلابېلو برخو کې ما کار نه دی کړی، کوم څه خاص په کمپیوټر کې نه لرم، نو نه یې شم کولی چې کوم آبجکټ انزرټ کړم. دلته وګورئ د پینټ پروګرام ماته پرانستل کېږي، خو انیبل ټو کریټ نیو ډاکومنټ، یعنې دا د دې څخه نه کېږي چې نه شم کولی چې انزرټ یې کړم. نو که چیرې تاسو په خپل کمپیوټر کې آبجکټونه ولرئ، کولی شئ له همدې څخه یې انزرټ کړئ. نو ټیکسټ فرام فایل، کوم فایل کې مثلا ستا متن اوسي، مثلا که چیرې تاسو کوم بل فایل ولرئ، دلته په ډیسکټاپ کې فکر کوم یو ډاکومنټ ما سره شته، رحیل، دا وایم چې خپله سوي مې ده، دا راته انزرټ کړه. ټیکسټ فرام فایل، دا وګورئ مکمل هغه د هغې فایل متن یې دلته ماته انزرټ کړه. دا د کوم ځای څخه کړم؟ ټیکسټ فرام فایل، له دې څخه مو کولی شي د بل فایل څخه متن انزرټ کړو. ایکویشن دا څه کار کوي؟ دا چې دا تاسې به په ریاضیکي فرمولونه لیدلي وي چې بېلابېلې بڼې لري، هغه که نشي کولی چې تاسو په عادي متن سره هغه انزرټ کړئ. نو ریاضیکي، الجبري یا مثلا هغه د معادلاتو او بېلابېلې برخې د ریاضیاتو چې کوم فرمولونه دي هغه کولی شي له دې څخه انزرټ کړئ. دلته وګورئ څو فرمولونه تیار دلته شته، که چیرې په دې کې نو تاسو کولی شئ نور یې هم په د انزرټ مور یا د مور ایکویشنز فرام office.com که چیرې تاسو انټرنټ لرئ له دې څخه هم ترلاسه کولی شئ. نو دلته وګورئ کوم فرمولونه چې تاسو دلته ښکاري ټول کولی شئ له دې څخه اډ کړئ، او که چیرې مثلا د ریاضي کوم چپټر برابر او یا کتاب له دې څخه کولی شئ ساین، کوساین او تانجانت، کوتانجانت دا ټول دلته شتون لري. همداسې جذر دي، کسري عملیې دي، ایکس مربع، دا ټول دلته شتون لري، کولی شئ انزرټ یې کړئ. انزرټ نیو ایکویشن، که چیرې مثلا که ته کوم بل ایکویشن ورته وایي، ګورئ دغه د ایکویشن ټیب راته اوس فعاله شو، دا کولی شئ له دې څخه نور اضافه کړئ. په دغه شکل غواړئ، دلته وګورئ نور سمبولونه دلته مکمل شته. فراکشن غواړئ انزرټ کړئ، سکرپټ انزرټ کړئ، راډیکال انتګرال انزرټ کړئ. دا وګورئ ټول دلته مختلف شکلونه تیار شته، کولی شئ ته یې درته انزرټ کړئ، او دغه کوچنۍ خانه چې ورسره وي دلته کولی شئ مثلا خپل عدد درج کړئ. نو که هر یو دلته تاسې انزرټ کړئ، کولی شئ له دې څخه پکې مکمل کار وکړئ. اول خو انشاءالله مکمل د ریاضي ټول فرمولونه اړوند هغه شکلونه چې کوم ورته ضرورت دي دلته شته. که چیرې دلته نو بیرته راځي انزرټ ته، ایکویشن ته، د office.com څخه کولی شئ نور ایکویشن هم ډاونلوډ کړئ که چیرې انټرنټ ولرئ. تر دې وروسته سمبول سره راځو. سمبول څه کار کوي؟ سمبول چې دا مونږ په دریو پښتو کې هم ورته سمبول وایو، نو سمبول هم کولی شو له دې څخه انزرټ کړو. دلته وګورئ دغه سمبولونه دي، د یورو یا د پاونډ نښې چې کوم دي هغه کولی شي دې څخه انزرټ کړي. پای چې موږ ورته وایو، لایته ناحیې، همداسې نو دغه تیار دلته شته. او که چیرې دا نور هم پکار وو، په مور سمبولز باندې کلیک کوئ، دلته تاسو ته یوه بله صفحه خلاصیږي چې د هغې لارې کولی شئ نور سمبولونه هم دلته انزرټ کړئ. دلته وګورئ بېلابېل شکلونه یا شیپونه شتون لري،
کولی شئ تاسې دلته خپل د خوښې یا د اړتیا وړ سمبول پیدا او چې کوئ انزرټ یې کوئ. نو دا دلته د سمبولز برخه ده. وګورئ معمولا هغه مهم برخې کوم چې موږ کله نوی دلته دننه شو هغه دلته موږ ته شتون درلوده. کولی شو له دې څخه هم انزرټ کوو خپل د اړتیا وړ سمبولونه له دې څخه پوره کړو. نو دا د انزرټ ټیپ وروستۍ برخه وه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. په راتلونکي درس کې به انشاءالله د ډیزاین برخه پیل کړو او په ده کې به انشاءالله دومره خبرې ډېرې نه وي، دا به زر خلاص شي چې ورو ورو به مخکې ځو. څنګه چې مخکې مو هم تاسو ته وویل که چېرې تاسو ووایئ چې په اډوانسډ بڼه مخته لاړ شو نو که یوازې ورډ هم شاید 5-6 میاشتو کې که ووایم چې تدریس شي بیا به هم ورته کم وي ځکه ډېر کارونه پکې دي. خو زموږ موخه دا ده چې په لنډه توګه موږ تاسو ته دغه د ورډ پروګرام در وپېژنو، تاسو ورسره اشنا کړو څو هغه خپل ورځني یا دفتري چارې مو پکې ترسره کړئ. نو دغه برخې مو ځکه تاسو ته لنډ تشریح کړي دي. انشاءالله په راتلونکي درس کې به د ډیزاین ټیپ شروع کوو او 2 یا 3 جلسو کې به دا هم په خیر سره پای ته رسوو. نو دا زموږ د نن ورځ درس خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي. تر بیا ښې چارې.